واقعیت دا دی چې په افغاني قبیلوي ټولنه کې پښتونولي چې د مذهبي جذباتو نه متاثر دی د جګړې د حقونو په تنظیم باندې په کافي اندازه رول لوبولی دی. د پښتونولي په دود کې کلکو ضوابطو شتوالی لري چې افغاني پادشاهانو د نظامي سوقیاتو په بهیر کې د هغوی په مراعاتولو سره د ولس ملاتړ ځان ته راجلباوه. د جګړې په ساحه کې د پښتونولي دودیز حقونو د جګړې د مدون حقونو په پرتله چې په 19 پیړۍ کې د بین المللي جګړو د تنظیم په مقصد په اروپا کې مطرح شو قدامت لري. په بل عبارت افغاني ټولنې د نړیوالو قوانینو د نافذېدو نه مخکې د سولې او جګړې په چارو کې ځان ته ضوابط درلودل. په پښتونولي کې د کورنۍ جګړې د اصولو نه تېری ځان ته ځانګړي نرخونه یعنې ادیت یا سزاګانې لري چې د مرکې یا جرګې لخوا ټاکل کیږي. نرخونه د ناولو پیښو او ټکرونو په وړاندې د ټولنې دفاعي میکانیزم غبرګون ګڼلی شو. خو په افغاني دودیزه ټولنه کې د هغې ژورې ریښې د دې لامل ګرځېدلې چې واکمنېدلې د یو پېژندل شوي حقیقت په توګه ورته پاملرنه وکړي. افغاني پادشاهانو خپل کله ولد هغه په چوکات کې سم کړي ان تر دې چې د افغانستان د باندې په خپلو فتوحاتو کې هغه د پامه ونه غورځوي. دلته د پښتونولي د خشونت او خصومت په ځینو اړخونو باندې چې د نرخونو سره تړل شوی او افغاني پادشاهانو دې ته ال ایستل چې هغه د سفر او اثر په وخت کې مراعات کړي پام رااړو. برید د وسلوال تیری او تجاوز په معنی استعمالیږي. خون د قتل په معامله کې د دیت یا پور یوه ټاکلې اندازه نقدي پیسې دی چې د قوم د نرخ له مخې نرخیان په قاتل باندې د مقتول په ګټه ږدي. د پښتونولي په ولسي فرهنګ کې د جګړې او د سولې په وخت د بدن د غلیو د ماتېدو او ژبلېدو او د څارویو وژل کېدو ټاکلي نرخونه لري. د جګړې د اصولو د مراعاتولو په موخه د احمدشاه بابا د اردو په تشکیل کې د اردوباشي په نامه د لوی درستیز په کچه یوه اداره موجود و چې په سفر او ازر کې د سپاهیانو څارنه کوله. احمدشاه ابدالي د پانیپت د جګړې ګټونکي هېڅکله هم د افغانانو د ژوند لار پښتونولي نه هېروله. هېڅکله یې پر خپلو دودونو د تېرۍ ټکل نه و کړی. احمدشاه بابا په سیمه کې ځان د مظلومانو د دفاع وکیل بنل. د پانیپت درېیمه جګړه په داسې یوه تاریخي مقطع کې پیښه شوه چې هندي مسلمانو شهزادګانو هندي راجګانو د مرعته او راجپوتو د ترې او استبداد څخه د ځان د ژغورلو دپاره احمدشاه ابدالي ته د مرستې د امید سترګې ور اړولې وو. د ځان نه دفاع د مشروع دفاع حق په نامه د کورنیو حقونو نه بهرنیو حقونو ته لار موندلې او نن دغه اصل یعنې د مشروع دفاع حق د ملګرو ملتونو د منشور یو 50 ماده کلیدي اصل جوړوي. انګریزي تاریخپوه مالیسن یو نیم سل کاله مخکې لیکي، زه ګمان کوم زرموال صاحب په دغه موضوع هم اشاره وکړه، یو نیم سل کاله مخکې لیکي احمدشاه ابدالي ښه پوهېده چې د هند وینې وچه شوې ده، څه نه لري چې ولې یې وایي. نو د ده په دست بهترینه چاره دا وه چې هندیان او مغولو ته یې کورنۍ خپلواکي ورکړي او خپل هېواد ته لاړ شي. بناهد د پانیپت جګړه چې د خپلواکي د ادعایې د دفاع په خاطر پیل شوه د هغه وخت د حقوقي تعاملاتو او د اوسنۍ وخت د نړیوالو قوانینو سره سمونوالی لري
او د توجیه ول ګڼل کیږي. د اعلیحضرت احمد شاه چلند د اسیرانو په اړه د افغاني ټولنې د دود او دستور او د پښتونولۍ د دودیز قانون په بنیاد باندې ولاړ و. نوموړی چلند د اوسنیو نړیوالو قوانینو سره سمونوالی لري. د ژنیف مختلفو کنوانسیونو د هغې جملې نه د 1970 میلادي کال کنوانسیون لومړی پروتوکول یادونه کوي. باید د جګړې د اسیرانو او ټپیانو سره داسې چلند وشي چې لږ تر لږه د انساني حقونو د رعایت څرګندوی وي. احمدشاه بابا د عباس قلي د بغاوت د ځپلو په نیت نیشاپور ته سوقیات وکړل. نوموړی اسیر شو خو پادشاه هغه وبخښله او په مخکنۍ دنده یې د نیشاپور د والي په توګه وګمارل. د پانیپت د بریالۍ جګړې نه وروسته 22,000 جنگي اسیران افغاني فوج لاسته ولوېدل. احمدشاه څو تنه مسلمانانو اعدام او پاتې لسګونو زره تنه اسیرانو عفو کړل. په جګړه کې د احمدشاه بابا چلند د ده د شخصي کرکټر تر اغېز لاندې و. احمدشاه ابدالي مومن او متواضع انسان و. پښتو اشعار ټول د حماسي او انسان پالنې د جذباتو په پیغامونو رنګین و. دی د سیاسي نبوغ خاوند که څه هم یو نظامي سړی و مګر نرم او اصل اسوان خوی درلود او تورنپورې چې ښوونې ده پر جنګ یې روغې جوړې ته ترجیح ورکوله. احمدشاه بابا د جګړې په اساسو شیبو کې د دښمن سره د قدرت د تجزیه د روغې جوړې نه چې د پښتونولۍ بل اصل یې مراجعه کول. د پښتنو د دود له مخې جوړه د روغې معنا ورکوي. هغه وخت مطرح کیدای شي چې دوی متخاصمې د مرکې پرېکړه ومني. معنا یې دا چې متقابل لوري یو په بل تیری نه سره کوي. احمدشاه بابا د میرمنو په نوم د پنجاب والي د بغاوت د ځپلو په نیت په 1950 میلادي کال په پنجاب باندې برید وکړ. نوموړی والي د سولې وړاندیز وکړ چې د پاچا لخوا ومنل شو. په 1958 میلادي کال په قلات کې نصیر وجود د بغاوت بیرغ راپورته کړ. احمدشاه بابا په نظامي سوقیاتو لاس پورې کړ. د بلوچو د قبایلو په ځانګړې توګه د شاه ولي خان په شفاعت او منځګړیتوب پاچا سولې او روغې ته چمتو شو. په 1960 میلادي کال احمدشاه بابا د مرعته سور جمال جاد سره د حافظ رحمت خان روهیله په منځګړیتوب روغه جوړې ته حاضر شو. پایلې د احمدشاه بابا پاچاهي د 18 پیړۍ سره سمون خوري. په هغه وخت کې نړیوالو قوانینو دومره وده نه وکړی چې د دولتونو ترمنځ شخړې تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. جګړه وحشي بڼه درلوده خو په ځینې حالاتو کې د مذهب، اخلاق او ټولنیز دودونو د ضوابطو تر اغېز لاندې انساني استقامت غوره کول. د پانیپت د جګړې پیل په هند کې د مسلمانانو په ضد د تیریو په ځواب کې و. مسلمانانو د مشروع دفاع حق استفادې په بنسټ باندې چې وروسته د نړیوالو قوانینو په واسطه وپېژندل شو، د احمدشاه بابا د مرستې غوښتنه وکړه. د پانیپت جګړه د افغانانو د حماسي تاریخ سمبول او په جګړه کې د افغانانو د ولسي اخلاق او مذهب د ارزښتونو تمثال ګڼلی شو. د دښمن سره د اسلام د سپېڅلي دین د موازینو او پښتونولۍ د اصولو سره سم برخورد احمدشاه بابا جګړو ته انساني بڼه ورکړې وه. کله چې ما غوښتل دغه مقاله ولیکم د هغه په ترڅ کې د احمدشاه بابا یو شعر سره مې مخ شو چې بې ځایه به نه وي چې خپل دغه خبره په دغه شعر باندې سرته ورسوم. سره د چې شعر په دغه زموږ د غونډې د موضوع سره د پانیپت جګړه امکان لري کوم تلاو پیدا ونه کړي او په غیر مستقیمه توګه د دې دپاره چې
افغاني ټولنه کې د ټکرونو د جګړو په اړه خبرې کوي، زه ګمان کوم یو څه تماس او اړیکې نیسي. افغانان د پیلیو رئیسی د احمد شاه بابا د زمانه نه تر اوسه پورې یو ټولنیز ساری ناروغۍ سره مخ دی. د هغه جنجال د دغه ناروغۍ عذاب د احمد شاه بابا په شعر کې منعکس شوی. شعر په رباعي بڼه ویل شوی او احمد شاه بابا د بابا په پایس، د پلار پایس، د وعظ و نصیحت په مسند کینې او خپل اولادونو ته افغانانو ته داسې وایي ځان به ویش کړو هرې خواته رقیبان دی، یو په بل مو سره وشلي وایي خپل یو غلیمان دی، یو په بل مو سره وشلي وایي خپل یو غلیمان دی. مننه. د استاد ترکی د کور ودان وی چې په لنډ وخت کې د غونډې د چمتو کوونکو هیله منلې وه او دغه مقاله یې نه یوازې چمتو کړې وه بلکې په خپله هم تشریف راوړی او تاسو ته وړاندې کړله. البته برخوالو ژمنه کړې ده چې دا مقالې د یوې رسالې په بڼه خپري کې فکر کوم د زیاتې ګټې وړ به وګرځي. یو دوه درې مطلبه نور پاتې دي او سله مو غواړم مخکې د شتمنیو خبرې وشوې، استاد هم ورته اشاره وکړله، په دې باندې بیا غږیږو. خو د احمدشاه بابا یو شعر دی وایي چې شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، د اوبو په څیر بهیږي دریغه دریغه. خو ډېر د سندرې هم تاسې د ناشناس په غږ کې اورېدلې ده او په آخره کې وایي چې احمد شاه به څه هوس کا وخت د غم دی، د بیلتون نوبت غږیږي دریغه دریغه. نو ان احمد شاه بابا دا مې دې لپاره وایي چې احمد شاه بابا علاوه له رزمي او حماسي شعرونو نه نور شعرونه هم لري او په دري ژبه یې هم لري او د په کورنۍ کې دري شعر وروسته هم پاتې شوی دی. شاه شجاع او په خپله د دري ژبې یو ښه شاعر و. په دې برخه کې یو ښاغلي ډاکټر صاحب نثار صمد ډاکټر صاحب نثار صمد مقاله راستولې ده او عبدالله احسان د لر او بر د ټولنې مشر به یې تاسو ته وړاندې کړي. لر او بر ټکی کام. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو دوستانو، دغه لکه څنګه چې ښاغلي ډاکټر صاحب جنبش یادونه وکړله، له کاناډا څخه د افغان لیکوال او څېړونکي ښاغلي ډاکټر صاحب نثار صمد مقاله ده. که څه ما غوښتل دا له مخکې وګورم خو بدبختانه زموږ وخت د سفر دومره کم و چې زما سره یاري ونه کړه چې له مخکې څخه د مقاله ته نظر تېره کړم. که اشتباه کېدله په دې هیله چې دوستان مې وبخښي. آیا بابا صرف د هند شتمنیو ته ورته دا د مقالې سرلیک یا عنوان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ثابت حقیقت دی چې ملامت او خبیث تل د جګړې د سودمن لخوا را پیژندل کیږي.